امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په بغداد ښار کې اوسېدلو، خو د بغداد روټۍ به یې نه خوړله، ځکه د غزمکه عمر رضی الله عنه غازیانو ته وقف کړې وه. امام صاحب به د موصل ښار څخه اوړه راغوښتل او د هغې روټۍ به یې پخوله. یو ورځ د امام صاحب خادم د اوړو لپاره خمبیره د امام صاحب د زوی صالح څخه واخیستله، چې کله یې روټۍ پخه کړه د امام صاحب مخ ته کېښودله، نو د نورو ورځو په شان نه وه، بلکې بدله وه. امام صاحب خادم ته وویل چې په دې روټۍ څه شوي دي؟ هغه ورته وویل چې د دې روټۍ لپاره مې خمبیره ستا د زوی صالح څخه اخیستې ده. امام صاحب ورته وویل چې هغه د یو کال لپاره د اصفهان ښار قاضي پاتې شوی دی، د هغه روټۍ زما د مرۍ قابل نه ده، یعنی زه دغه روټۍ نشم تیرولی. د امام صاحب زوی د نورو په څیر قاضي نه و، د شپې خوب یې د 2 ساعتونو څخه زیات نه و، زیاتره به یې د شپې عبادت کولو او د ورځې به یې روژه نیوله. د خپل کور په خوا کې یې یو عبادت خانه جوړه کړې وه، شپه او ورځ به په هغې کې اوسېدلو، د دې لپاره چې که چېرته د شپې د چا کار پیښ شي او زما د کور دروازه بنده وي، نو هغه به په تکلیف کې شي. ډېر د الله څخه اورېدونکی متقي و، خو د امام صاحب په اوړو کې خمبیره اچولو سره هغه روټۍ د خوړلو قابله ونه ګڼله. خادم ورته وویل چې په دې روټۍ څه وکړم؟ امام صاحب ورته وویل چې پرېږده، صبر وکړه، څوک سوالګر به راشي هغه ته یې ورکه، او ورته ووایه چې اوړه د احمد دي او خمبیره پکې د صالح ده، که ستا خوښه شوه نو وایخله. تر ډېره وخته پورې سوالګر رانغلو او روټۍ شنه شوه. خادم هغه په دجله سیند کې وغورځوله. د هغې ورځې نه وروستو امام صاحب د دجلې سیند کبان هیڅکله ونه خواړه. د امام صاحب تقوا تر دې حده پورې وه چې ویل به یې که چا سره یوه دانه د رانجو ډبۍ، یعنې که سوړه هم د سپینو زرو وي، هغه سره ناسته نامناسبه ده.